ګرانو کتونکو او اوریدونکو، زه فواد زمان همدرد د همدرد پښتو ټي وي څخه ستاسو په درانه خدمت کې سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو او کتونکو، نن در سره شریکومه د خواچونګ اګریکلچر یونیورسټۍ ووهان چاینا هغه طالب علمان کم چې فارغ شي یا ګریجویټ شي، د ګریجویټ کېدو نه پس هغې خپل د روزمره د استعمال سیزونه بیا په مارکیټ کې خرڅوي. دا داسې مارکیټ نه دی د خرڅولو اغستولو، بلکې دا یو 3 ورځې سیل یا میله ټایپ مارکیټ وي چې په هغې کې چا څه سیزونه د خپل سبق په دوران کې اخیستي وي، هغه بیا هغې د فارغېدو نه پس خرڅوي. نو ما سره عمل پاتې شي، یقینا چې ویډیو به لږه اوږدی، خوندونه ترېنه واخلئ او راځئ ما سره کیمرا هغه طرف ته اړومه او شیر کې لایک کې چې ستاسو ملګري وګوري، موږ سره عمل پاتې شي. تاسو یو شمېر څیزونه کتلی شئ چې دا طالب علمان یې خرڅوي، یعنې کتابونه او مختلف څیزونه دې خرڅوي. تاسو کتی شئ کوم کتابونه چې دوی لوستي وي هغه په ارزانو بیه باندې دې خرڅوي، لکه دې کې تاسو ته دا بینټ ښکاري، دا لایټ ټارچ پکې ښکاري او نور څیزونه. نی بیاله ما بیاله Ai biela. Nicio șoșă de șoșan cu bancada. Bancada. Și. Ha. دا بل خورزه چې کوم دا نو دې هم خپل سامان دغه کړی دی، راوړی دی او دا خرڅوي. دغه شان یو شمېر د دې ترڅنګ به تاسو ته ښکاري اغستونکي هم چې په دې کې ډېر زیات دلچسپي لري، ځکه چې دلته کې دغه توکي په ارزانو بیو باندې اغستل کېږي او ډېر واړه توکي دي. مطلب د روزمره د استعمال تاسو به وینئ، دا جالۍ ده، ورکوټې شانتې میز او هلو نی شوخای شانی من دو بیاله ما بانکه بیاله خود شوشه بیاله نه وفانی دایشه وفانی نیده دا وی چې ما اوس ماسټر وکړو او مونږه فارغ شو، نو د دې وجې نه مونږ سره کمره کې دا سامان یو دا مونږه مطلب ځان سره وړیم نه شو، د دومره پیسو سامان هم نه دی، نو دا دی خرڅوي. ملګرو ویډیو که ستاسو خوښیږي نو شیر کې لایک کې چې ستاسو ملګري وګوري. او یو شمېر څیزونه دي ډېر ارزان څیزونه دي، لکه دا پکې د موبایل سټینډ دی، د واټر ټب وړوکې شانتې، دا د پلاستیک بالټې، دا څه الکترونیک طلایي غونته کې ده، په سړځای کې ډېر زیات کار کوي. نیمن شو ناگه چنگ شده ناگه چنگ شده شاندونگ دا وایي چې زه د شاندونګ یم، د دې وطن مطلب د بل ښاري دلته کې سبق زده کولو دپاره راځي. بیاله یخوانی داسوان زوه شمنه زوه بوشو خوجا زوه جاوجاو گونگزوه جاو گونگزو了已经工作了，你会开车吗teacher دا وایي چې ما ته جاب میلاو شوی دی او د استاد جاب ما ته میلاو شوی دی او وایي چې زه به اوس استاده یم. او تاسو یو شمېر کتی شئ ملګري چې دې ملګري دا سودا واخیستله او دې ته اوس چې کوم دی نو پیمنټ کوي.谢谢啊，拜拜。
بیا که دې طرف ته راشو هم سیم سامانونه دي منګز اینا شیشه جګ او د کپړو حساب کتاب او یو شمېر څیزونه دي تاسو به کتلی شئ لکه څنګه چې زموږ په وطن کې د خالي میله وي یا د اتوار میله وي کوم ته چې اتوار بازار ویل کېږي دا هم هغه شانتې یو قسمه بازار دی او راځو دلته کې مونږ دا هم ګورو په دې کې کالکولیټرز دي او مختلف توکي دي په دې کې او دا د باډي ویټ ماشین دی په دې کې تاسو ته ښکاري او یو شمېر کاسمیټک څیزونه پکې هم دي بوکس پکې هم دي تاسو کتی شئ نو خلک دلته کې ځکه راځي چې په ارزانو توکو باندې دا توکي په ارزان نرخونو په ارزانو بیو باندې دی واخیستلی شي کیدای شي چې موږ دوی سره خبرې اترې وکړو ای نیما هلو niemand дуже bielama banka da kujya shoshada bankashan raho shamianna daswan suesi kujya jiao gongzo都有今天很热谢谢دی وای چې مونږ هم بیچلر وکړو او بس اوس چې کوم دی نو فارغېدو والا یو دغه شان یو شمېر څیزونه به تاسو ته ښکاري په دې میدان کې نو ملګرو که چېرې ویډیو ستاسو خوښېږي نو ویډیو لایک کې شیر کې ویډیو چې ستاسو ملګري وګوري او که یوټیوب ته تللی شئ نو لاړ شئ یوټیوب ته هلته کې تاسو سبسکرایب کړئ همدرد پښتو ټي وي او ورسره د ګنټې نشان هم پریس کړئ چې تاسو ته زموږ هره نوې ویډیو ښه په اسانۍ باندې ملاویږي په دې کې د روزمره هر قسمه څیزونه تاسو کتلی شئ لیدلی شئ او مطلب د روزمره څومره څیزونه یي کتابونه یي بړستن طلایانې پکې ملاویږي بعضې ځای کې پکې څوک شرټونه پینټونه وغیره هم خرڅوي نو موږ سره مل پاتې شي موږ ځو دا یو لوی اوږد بازار دی تقریبا یو کیلومیټر نیم کیلومیټر فاوشا به وي او زموږ سفر لا جاري دی دا پکې د ماشومانو بالوګان وغیره څیزونه چې کم دي نو دوی خرڅوي د ګرمۍ موسم دی او نور هم تیز دی نن د جون 15مه نیټه کال 2022 ګرمي ده او نور هم دی نو په دې وجه باندې ټول ځان ته ببوزي وخي او لګیا دي
ګرمي ده، بازار هم ډېر اوږد دی او ما ته په پیدل تګ کې هم لږه مسله ده. زمونږ او ستاسو خپرونه تر دې دمه پورې وه او تاسو چې چېرته یې ښاد آباد او بریالي اوسئ. زه فواد زمان همدرد غواړم ستاسو نه اجازت د لوی الله په امان.